چې د خیر سره زمونږ روان کې وشوه او اجتماع دپاره او د سوات په نمبر کې مونږ روان یو کاکاجي دی او دا زه یم دعا کوي چې الله په خیر ورسوي. السلام علیکم ملګرو. په پښتو ټاک کې درته هرکلی وایو. کومه ویډیو چې تاسو کته د ګل چاحت هغه په تبلیغ کې چې روانه شوې ده کوم اجتماع دپاره نو هغه به ټوله تاسو ته معلومه وي. که تاسو خیال کړی وي ګل چاحت هغه د بله ورځ هغه د عمرې نه راغلی ده، د هغې نه پس بیا کوم پښتانه وروڼه چې وو هغو پې هم څه نیوکې وکړي. د هغې نه پس ګل چاحت کوم جړه او فریاد چې وو هغه هم ستاسو وړاندې وو. ګل چاحت چې کوم دی اوس بونیر ته هم تللی دا کم شیخ چې و په ملیشیا کې ملیشیا نه هغه شیخ راغلی دی په بونیر کې د ګل چاحت سره هغه هم دواړه یو بل سره میلاو شو. کومه ویډیو چې راغلی ده هغه به هم تاسو کتلی وي په سکرین، هغه هم تاسو کتی شئ. دواړه چې کوم دی هغه د یو بل سره میلاو شوي دي، ملاقات یې کړی دی. د هغې نه پس بیا د ګل چاحت ویډیو راغله چې زه اوس هغه لاهور ته روانه شوم او کومه اجتماع چې ده د هغې دپاره نو زمونږ کوم ټول پښتانه وروڼه چې دي هغو پې ډېر زیات ښه ریاکشن شو کړی دی چې ګل چاحت د الله تعالی په لار کې ووته نو دا یو ډېره ښه خبره ده. نو الله تعالی دې وکړي چې ګل چاحت دغسې د دین کم په خدمات او د دین په لارو کې ځي. نو یو ښه خبره تاسو د دې په خوا کې یو بل خواجه سره هغه هم لیدی شئ. دې چې کم تبلیغ شروع کړی دی یعنی زیات تر خواجه سره د هغه د الله په لاره کې ویست او په تبلیغ کې هغه ځي. نو دغسې ویلی کېږي هم چې ګل چاحت له هغې هم دې دعوت ورکړی دی او هغه د ځان سره اجتماع دپاره هغه روانه کړې ده. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.